سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو وکتله افغانستان او د انډیا میچ انډیا پچه وګټله او اولې د بیټینګ کولو خواهش وکړه او اولې بیټینګ وکړه. نو لکه څرنګه چې تاسو وکتله افغانستان ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې بالنګ یې وکړه او د تېرو نورو میچونو نه عبرت واخیست، یعنې ډېر ښکلي وځلېدل. که داسې موږ وګورو مجیب زدران هم 10 اورونو کې ډېر ښکلي سکور یې ورکړ، 6 سکور یې ورکړ او یو کس یې پکې آوټ کړی. نو که موږ وګورو د نورو میچونو په پرتله چې دا مجیب رحمان ډېر ښکلی وځلېده، ډېر ښکلی بالنګ یې وکړ او همدغسې افتاب عالم هم ډېر ښکلی وځلېده. صرف 7 اورونه یې وکړل او په دې کې 54 رنز یې ورکړل او یو کس یې آوټ کړ، یعنې 54 رنز یعنې په ټولو کې دا چې دا ډېر زیات رنز یې ورکړ، سکور یې ډېر زیات ورکړ. خو خیر بیا هم ډېر ښه وځلېدل افغان لوبغاړي. او همداسې دوستانو که موږ تاسو وګورو ګلبدین او نبي هغوی چې دي 9 اورونه کړي دي او 2 ویکټې اخیستې دي چې دوی هم ډېر ښکلې لوبه ډېر په زړه پورې بالنګ دواړو نن وکړه. او که بل طرف ته موږ ګورو راشد خان هم په دغه یعنې که کومه غوسه دی مینوال پې کړي وو هغه تېر میچ کې چې کومه دی ټکېدلی و، یعنې څلوریزې او شپږیزې پې وهلې وې، نو د هغې په مقابل کې د هغې په پرتله دې لوبه کې ډېر ښکلې ډېر په زړه پورې بالنګ یې وکړه، یعنې 10 اوور یې وکړه او صرف 18 رنز یې ورکړه او یو ویکټ یې هم واخیسته. او دوستانو که موږ وګورو رحمت شاه هم بیټینګ یې ډېر ښکلی په زړه پورې ځلیږي او نن په دغه میچ کې بالنګ یې هم وکړه، 15 اوور یې وکړو، 2 سکور یې وکړ، یعنې یو ویکټ یې هم واخیسته. که زه ووایم چې بیټینګ سره سره هم بالنګ هم ډېر په زړه پورې بالنګ یې هم وکړه. ټول انډیا په 224 سکور یعنې رنزونو کې آوټ کړل. نو ټول ټارګټ چې شو 225 ټارګټ یې ورته ورکړه، 8 کسانو پکې آوټ کړ. نو انشاءالله ګورو چې بیټینګ څنګه کوي. بیټینګ به هم انشاءالله زه وایم چې الله دې وکړي چې بیټینګ هم ډېر ښکلی وکړي او دغه میچ زموږ شي. نو دوستانو تاسو هم خپل نظر لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ او خپل دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.